هغه ستاسو د کتاب حواله شي اوس به زه د خپلو اکابرینو د کتابونو حوالې مې کړی شي بیا دا په اتفاقي خبرې د دې لیکلو ته اړ ضرورت نشته پاتې چې کوم دی نو دویمه خبره اخبار غیب او په انباء غیب باندې خبرېدل دا جدا څیز دی نو د دې وضاحت په تاسو کې چې مفتي صاحب اخبار الغیب او انباء الغیب څه فرق اخبار الغیب او انباء الغیب دې دوه ترمنځ څه فرق دی یو خبره دویم نمبر په غیب لغوي تاسو خبره کوئ چې غیب اصطلاحي یعنی غیب شرعي تاسو خایي نو غیب لغوي او غیب شرعي یعنی غیب اصطلاحي دوه ترمنځ کم نسبت څه فرق دی پکې دا فرق نشي کوم دی تاسو موږ ته دې وضاحت کوئ درېمه دا خبره تاسو وی چې راکړه عقیده او عقیده کې چې کوم دی نو خبره واحد نشي نو مې تاسو ما په دې کې داري چې تېشتري خبره نشي دا چې دلیل قطعي به چې کوم دی نو دا په دې کې پیش کیږي مې زما خبره په دې کې دارا چې دلایل پسو قسم دي دلایل نه عقاید پسو قسم دي د دې جواب به یو دویم نمبر او پسې دا وایي چې قطعي پسو معنی راځي او د اساس چې کوم دی د قطعي کوم معنی مراد دي د دې وضاحت چې کوم دی تاسو او بل تاسو چې کوم دی به د دې خبره وضاحت کومو کې چې دا علم غیب چې کوم خاصه د باری تعالی د دلته خاصی نه کوم خاصه مراد خاصه لفظیه مراد ده خاصه معنویه مراد ده خاصه حقیقی ده خاصه اضافي ده خاصه شامله ده خاصه غیر شامله ده د دې خبر وضاحت چې کوم تاسو بیا د توې په نو واپس ول د ضرورت نشه صاحب ذهني کې علماء غریب رتیب او بل به د دې خبرې یو مونږ هغه ما ده کوم आवाज بکې چې د دې خبرې به هم تاسو وضاحت وکړي چې دا کوم غیر تاسو الله تعالی خاصه وایي خو شي په خبر باندې کیسه آیا دا مطلق علم غیب دی او دا علم غیب مطلق دی اجمالی دی او تفصیلی دی د دې خبر وضاحت به تاسو ماته کې د ذاتي حکم تاسو سره کوي الحمدلله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ټول اول مولوی صاحب محترم ویلا په مفتی صاحب ته اول پکارو چې د مدعي تعریف یې کړی او ځان مدعي وګرځو مولوی صاحب دا تاسو سره کاغذ در سره په اول ورځ په دې مسله کې ما ځان مدعي ګرځول دي او کاش کله تاسو تخکاره شي دویم نمبر مولوی صاحب یو غټ ټپړ پړول د پلان کې تعریف وکړه نسبت بیان کړه مولوی صاحب درخواست ده پېښور کې به تاسو موسیقي کې زموږ ځای درته نه معلوم هلته به راشي وډا کې راسره داخله واله ان شاء الله اول نه تر اخره پورې ټول به درته ویم دلته مولوي صاحب موږ دې ته نه راغلي دلته موږ دې ته راغلي په دلیل سره د یو عقیدې د یو مسلې اثبات کول دویم د مدعي تعریفات د دوه مولوي صاحب غلري خبره نه سلور تعریفات مون طالبان الحمدلله په دې باب کې وایو او دومره دا چې خپل موضوع پرې خپل تعریفات تل نسبتونه درته یقینا دا صرف وخت ځای کول دي او دا ما ته بدل تاسو رضاو ګلاس کې شي ان شاء الله العزيز متعلقه مسلې تر دلیل په میدان کې نشي راتلی استعارات په دلیل سره قرآن او تاسو کار دي دویم نمبر مولوی صاحب تاسو کوم یو داوا سیدا مولوی صاحب هغه کې ماته یو داوا درکړی و دلته مې راغی تفصیل وکړو مولوی صاحب موږ والي موږ پورا استاد د کتابونو پیش کوم ان شاء الله ورسته باسته چې منه کنه منه زموږ مخ ته جراشي بیا وایي څوک چې منی کافر دی البته په سټیجونو باندې به چیلنجونه ورکوي په دې موضوع باندې یو لاک چیلنجونه چې ورکول مخامخ هم کله کېنه ولا به څه شو ته ټلیفونونه ټول هغه جدا خبره ده ان شاء الله کار باندې دریم نمبر مولوی صاحب د مفتی کتاب الله صاحب رحمه حواله راوستل ما هم درته ویل کنه چې نه په علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې باش کړي ځکه زمون کابل ټول لیکلي ازاله تر امام اهل سنت شیخ سرور خان صدر صاحب نور الله مرکزو پروت دی هغه په واضح الفاظو کې لیکي د اولین او اخرین زیات علم نبی صلی الله علیه وسلم تعالی ورکړل باس په علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نشته باس په علم الغیب کې چې کوم د الله رب العالمین خاصه ده د غیر الله ته ورکول په دې سره انسان مشرک ګرځي بیا مولوی صاحب فرق وکړه دا مولوی صاحب صرف دین ځای کوونکی خبرې دي ما ویلي مولوی صاحب چې او مولوی صاحب مانه تاسو کې خپل خبرې په ما کې نو ته صرف دلته کې نه مانه ته پوښتنه کوي زبرت جوابات درکوم به وای مناظرین ته نه راغله ځان نه کوم التبراش په ادب سره وکینه داخله بر سره واخلي ان شاء الله ټول ورته ما خبره شروع کړې و چې دا دې لپاره تقدیر شوی اول نمبر ما چې الحق پیش کړی سبا نمبر 42 چې دې په خپل باندې زموږ کله مطالبه کوي دا کې دې په باب کې د قطعی ثبوت قطعی دلالت آیت په پیش نمبر 1 وہ آیت قطعی دلالت ہو جس کی معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہو اور حدیث ہو تو متواتر ہو نمبر طرف پر مشهد خبر در یادوم چې اکابر کتابونو ته ورسته رسول له او قرآن د دې راوړه قطعی ثبوت قطعی دلالت د نبی رسول الله حدیث متواتر را وخت پر استدلال ذکر کړ دویم نمبر تاسو نور وروړه ذلیات رحمانه کی
ابو صالح محمد لال رحمان جدید صفحہ نمبر 101 नंबर मुनीसिप वही सेपियान और गमत पेश के चलो मुंगे उतासु अगुई रो रो खोल से खुशी के लिए ताज लोग ने मोर सेपियान में बोला ग्रेड नंबर दर अहमद रजा खान से किताब दे रसाइल इल्म गैर ददी सफा नंबर 145 था देवी एतकादात में कतियात का एतबार होता है न सुन्नियात सिहात का रिसाल डॉक्टर दा बुखारी शरीफ तिरमिजी शरीफ नम के खबरी वाहिद पेश करके लगे एतबार निश्चित है फदीबाब की मुनीसिप समासर डी इबारत के गुजारा पर एकदम द्वेम नंबर लाजम मुनीसिप इल्मुल गैब ستوي لكي استاذ مشر كتابم بدرون بادر علم الغيب زلاول زم استاذ كتابم نه خپل كتابم د علم الغيب تعریف درته درخېما داګه بس به ان شاء الله لازم مخکې زما چې علم الغيب ستوي لكي دا زما سره اول نمبر تفسیر نسبی دی زما سره اول نمبر کې تفسیر نسبی دی زما سره مرسل اول نمبر کې دا بزازیه ده د دې جن نمبر دې مرسل عالمگیری باندې لګیدل جن نمبر 4 صفحه نمبر 119 देवई वमा आलम अल्लाह ताला लिखियार इबादी और अल्लाह ताला बलगुर बंदी दराई ने हम इसे दराई नगर तारीफ को बलगुर बंदीगान दवाई बजरी सरा या इल्हाम बजरी सरा बरोखी लम यबqa बाद الكلام غيبا شکل په ذریعہ د وحی رااله د کشف رااله به د غیب نه پاتې کیږي نمبر 1 مونږ د دویم نمبر سما سره تفسیری نسبی ده د دې جن نمبر 2 د مدارک 617 دی وای وهو ما لم يقم عليه دليل ولا اصول عليه مخلوق دا غیر اگر چې په دې باندې دلیل قائم نه وحی ذریعہ پکې نه کشف ذریعہ پکې نه او په دې باندې مخلوق ته اطلاع نه ورکړل شو مخلوق ته چې پکې اطلاع نه شو دا غیر پاتې نشو نمونه سے دریم نمبر سما سره نمراز کې شروع د مشهور شرح د دې صفحه نمبر 343 دا دی وای د غیب الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي ومن ادعى انه يعلم كفر ومن صدق المدعي كفر واما ما علم بحاسه او ضروره او دلیل فليس بغير اگر چې په حواس سره معلوم شي یا وحي په ذریعہ کې راشي د غیب نه پاتې کیږي ان دبر اشكال دبشوا في الامور التي بها امور يزم انها من الغيب وليس منه لكونها مدركه بالسمع او البصر لضروره الدليل فرض واخبار الانبياء لانها مستفاده من الوحي ومن خلق العلم الضروري فيه ومن انكشاف الكوائن على حواسه دیوی چې کم ذریعہ کم سیز اگر حواس په ذریعہ معلوم شي یا وحي په ذریعہ سره معلوم شي په دې باندې علم غیب اطلاق نه کیږي نو صرف سلورم نمبر کتاب د زما سره دا تفسیر نسبی د جن نمبر 2 د بیا صفحه نمبر 723 دا دیوی معلوم درکو په دلیل لا یکون غیبا اگر چې په دلیل سره معلوم شي ذریعہ د وحي په کې راشي ذریعہ د کشف په کې راشي هغه دې نه ویل کیږي نو صرف زما سره پنځم نمبر کتاب دی د دې تفسیر مظهری دی منیسب د دې جن نمبر 8 7 دی منیسب د دې صفحه نمبر 128 دا دیوی دیوی الغیب تعریف کیا یعنی ما غاب عن مشاهدهم ولم يقوم عليه دلیل عقلی چې مشاهد الغیبی په حواسو سره نه معلومیږي او باقي باندې دلیل نه کوي نه ذریعہ د وحی پکې نه ذریعہ د کشف پکې نه لہذا چې اطلاع پکې راغی اخبار پکې راغی احرام پکې راغی مولوی صاحب بیا ول رجوعات کرنے کو باقي باندې بدل مغیر تعریف نه کو ان غیب اطلاع پکې نه کو دا زما سره د علامه الوسیری مولانا مشهور تفسیر روح المانی دی تدریج نمبر 20 کے صفحہ نمبر 299 دیوی فالعلم به لكونه بواسطه الاسباب علم په غیب سره په دې طریقې سره چې اسباب پکې راغلي وحی ذریعہ پکې راغلي کشف راغلی لا يكون من الغیب دغه علم غیب نه علم غیب کې بل استواريږي دغه نمبر مولوی صاحب د زما سره د علامه شافعی مولا رسائل ابن عابدین دی تدریج نمبر 2 کے صفحہ نمبر 459 دیوی ان علم الانبیاء والاولیاء ذکر چې علم د انبیاء او د اولیاء انما هو بعلم من الله تعالی له دا الله درنه بصری د وحی دیتا وعلمنا بذلك ان وعلمنا بذلك انما هو بعلم لنا او مونږ ته دیو خبر راکړی هغه بصری مونږ ته پته لګیږي وحين اذن لا يطلب انهم يعلمون الغيب فدغه وخت په دې باندې اطلاق د علم الغیب نه کیږي منیسب دا زما سره فتح الباری دا د دې جواب مسیر دی دا ټول ولور مسره دی دې سبب بچا څه ویل دی
فإن لبعض الغيوب الأسباب ولبعض الغيوب الأسباب زرية وجهي زرية كشفي قد يستدل بها عليها لكن ليس ذلك حقيقي لكن ما شاء الله. ذلك بلغ ولا من سبجا كان زمانا مشران أسلافنا من إدارات من سبجا الهاب الذي سبب نمبر 83 من سب مخاطبكم कोई किरा मुकालमा का जवाब से तेरे पे मुफ्ती करे जो है हम अताई हो कमेनम से अताई